يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو، د تیرو خطباتنا سلسلواره دا موضوع شروع ده چې زمونږ او ستاسو مخې ته یو ډېر اوږد سفر پروت دی. هلته بله توخان نه پکارېږي، هلته د ایمان سرمایې ته ضرورت دی. ایمان څه د پاسه اویا شعبې او څانګې لري. که یو انسان په یو کې کمزوری نو د هغې جبیره دې په بله څانګه وکړي، خو کوشش دې وکړي چې د ایمان شعبې څه ناڅه په خپل عمل کې راګیرې کړي. په تیره خطبه کې دا خبره ذکر شوې وه چې د ایمان د شعبو نه یوه شعبه د ژبې حفاظت دی. یوازې دا یوه شعبه دومره عملي ده چې دومره مهمه ده، دومره اعلی ده، دومره بهترینه ده، دومره فایدهمنه ده چې چا دا عملي کړه هغه له د جنت ذمهواري ده. او دا د جنت ذمہواری معمولی شخصیت نه ده ورکړې، بلکې د ټولو انبیاو سردار، د ټولو ګناهګارانو شفیع، د ټول بشریت سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ژبې د حفاظت او د عورت د حفاظت ذمہواری ما ته راکړي، زه د جنت ذمہواری ورکوم. نو زما خوږو ورونو، زمونږ او ستاسو معاشره کې د ژبې بعضې ګناهونه دي چې هغه ډېر په بېباکۍ کېږي او دا د ایمان تباه کن څیزونه دي.
لکه زمونږ او ستاسو د ایمان ونې ته چې یو چینجی لګېدلی موږ خوشحاله یو چې لویه ونه ده ښکلي ښکلي عبادات مې کړي دي منځونه دي روژې دي زکاتونه دي حجونه دي عمرې دي ذکرونه دي تلاوتونه دي صلة الرحم ده او داسې نور خو خبر نه چې سټې ته چینجی لګېدلی دی او دا د ایمان ونه قریبه ده چې ټوله را چپه کړي نو پاغه تباہ کن د ایمان تباہ کن گناهونو کې یو دروغ چې داغه ذکر تیرا خطبه کې شوی دویمه تباہ کن بیماری غیبت د زما خګورونو چې زمنګ او استاسو په معاشره کې دسه په بیباکی سره کیږي چې گویا کې دا زمنګ او استاسو د مجلس او زمنګ او استاسو د مشغولتیا یو تومله د تومله د مجلسونو خوند او مزه بغیر د دینه نه برابرېږي چې موږ پکې د مسلمان غیبت اونکو موږ او تاسو عادت هم داسې دی چې یو ملګري ته دعوت ورکو چې راځه خوراک وکړه څښاک وکړه او بیا ورته ویو چې خوراک او څښاک دونه خبره نه ده خو ګپ به ولګو ګپ څه شی وروڼو زموږ او ستاسو هغه ګپ دای چې یو مسلمان را منځته کو د هغې بېعزتي کو د هغې عیبونه ذکر کو د هغې غیبت کو هغه ته ضرر نه رسو ځان ته ضرر رسو خپلو اعمالو ته ضرر رسو خپل ایمان ته ضرر رسو خاص کر به زنانه خویندې میندې خو د هغې مجلس ټول د غیبت دی هغه یو زنانه چې د بلې زنانه خواله راشي اعلی خوراکو څښاکو اعلی قسم سیزونه نعمتونه ورته تیار کړي او غیبت ورسره ونه کړي وایي زما یې څه قدر ونه کړه ولې ما سره مشغولتیا ونه کړه ګپ یې ونه لګو د زنانو ګپ دا غیبت دی څنګه چې حسن بصري رحمه الله نه امام ماوردي رحمه الله په ادب الدنیا والدین کې نقل کړی دی چې الغیبة فاکحة النساء غیبت د زنانو فروټ دي د زنانو میوه ده که څومره قدر یې وکړې خو چې غیبت دې ورسره نه یې کړی او د غیبت مجلس دایر شوی نه یې د زنانه مینه نه ماتېږي زما خوږو وروڼو او قدرمنو عزتمندو خویندو دې ته سوچ وکئ چې دا څومره مهلکه بیماري ده څومره د نقصان نه ډک څیز دی او حال دا دی چې موږ پکې داسې په مینه واقع کېږو چې خوراک او څښاک دومره مزه نه راکوي لکه ګپ شپ او د پښتنو ګپ شپ د غیبت نه ډک دی کله په دې باندې باندې منګ او تاسو ځان ته حلالو چې دا خو غیبت نه دی مړه دا پکې دي زه خو حقیقت وایم کنه کله ویو دا خو ته زه مخامخ هم ویو نو زما خو ګورونو غیبت وپېژنئ چې د الله نبي غیبت څه ته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د غیبت په باره کې پوښتنه وشوي فرمایل چې ذکرک اخاک بما یکره غیبت دی ته وایي چې مسلمان ورور په داسې صفاتو په داسې افعالو په داسې کردار یاد کړي چې هغې بدې ګڼي کله د هغې یو عمل وي هغه نه خوښوي چې څوک رانه خبر شي ته هغه خلکو ته بیانوي کله د هغې یو غلط نوم وي هغې بدې ګڼي ته هغه خلکو ته بیانوي کله یو کار یو خطایي ته چېرته په مخکنۍ زمانه کې تیر شوی الله ته توبه استلی الله یې معاف کوي او ته نه معاف کوي د الله په کتاب کې معاف دی خو ستا په کتاب کې معاف کېدل ګرانه ده زموږ د پښتنو په کتاب کې عفو نشته د الله غفور رحیم دی هغه ته چې توبه وباسي معاف کوي دی نو د الله نبی فرمایي چې مسلمان دی په داسې صفات داسې خبره داسې کار باندې ذکر کو چې هغه بد ګڼي بس تا د هغې غیبت وکړه کله وایو چې دا خو یوه معمولي خبره ده مړه دومره بزرګي د چا د لاسه کېږي دا خو یوه خبره وه موږ به کړه ته بیخي موږ څوک نه پرېږدې زما نه خبره تعالی والا کې هسې په ما اعتراض کې خوږو وروڼو وپېژنئ چې معمولی خبره ګڼل لږه معمولی خبره غیبت دی یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم
صحابه کرامو سره روان دي په دې کې یو څه صحابه کرامو د یو صحابي په باره کې داسې ویل فلان لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فلان انسان منګ او تاسو چوته دا بیخي تیار خور دی داسې معنی د حاصل پلانې خوراک نه کوي تر څوک چې چا ولا مخې له خوراک راوړی نه او خپل ځان له سورلۍ نه برابروي ناراسته دی تر دې چې چا ورته سورلۍ برابره کړې نه. د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو د دې غیبت وکړه وایي د الله رسوله مونږ خو هغه څه ذکر کړل چې دې کې شته نو هغه ویل دغه غیبت دی. بل روایت کې داسې راځي که تا د مسلمان هغه خبره ذکر کړه چې دې کې دا او دا یې بد ګڼې او تا پسې ویل دا غیبت دی که پکې نه وه او تا پسې ویل دا خو بهتان دی. وړه خبره نه ده زما خوږه ورونه که ډېر اوچت مقام دی اوچت شان دی اعلی عبادتونه کوي خو د مسلمان غیبت کې ګوره شان دی راغورځېږي شان. صحیحه کې شیخ البانی رحمه الله یو روایت را نقل کړی دی چې یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غزا لتلی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر فاروق یو غلام یو خادم چې څاروی حلال شوی دی او ترکارۍ د راوړلو وخت دی د غوښې د راوړلو وخت دی چې ملګري خوراک وکړي دا خادم اوده دی دی صرف دومره خبره وکړه چې انه لیعایم نوم بیته. ته اوس دته ګوره دا اوس داسې اوده دی لکه کور کې چې سړی اوده عادي خبره ده زمونږ او ستاسو په معاشره کې خو هغه پسې یو خبره وکړه چې انه لیعایم نوم بیته دا اوس د کور په شانه خوب کوي نو دا کور دی. دا خادم را پاس او ترکارۍ پسې چې ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ورشه ورته ووایه چې تاسو ځان له خپله ترکاري تیاره کړې ده. ابوبکر صدیق او عمر فاروق په دې خبرو ډېر پریشانه شو. د الله نبي خواته راغلل د الله رسوله څه چل دی هغې ورته وویله چې تاسو د دې مسلمان ورور غیبت وکړو والله انی لارى او لارى لحمه بین انیابکم والله چې د دې مسلمان غوښه ستاسو د غاښونو تر مابین معلومیږي. زما خوږه ورونو لږ سوچ کوئ د خبرې نه مخکې چې دا خبره زما رب زما نه راضي کوي که ناراضه کوي دا خبره زما د نیکو په عملنامه کې لیکل کېږي که د ګناهونو په عملنامه کې دا خبره ما جنت ته کش کوي او که جهنم ته. ډېر کرت یو انسان به یو خبره وکړي یو دنیا او آخرت به تباه کې رب رجل تکلم بکلمه او بقت دنیا هو آخرته یو خبره به سړی وکړي دنیا به هم برباد شي او آخرت به هم برباد شي. غیبت معمولی جرم نه دی بلکې الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې د ده نه منع کړې ده او د دې ډېر بدترین مثال ذکر کړی دی. فرمایي اے د ایمان ولو غیبت مکوئ ولا یغتب بعضکم بعضا. به د دې مثال ذکر کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. د مسلمان غیبت کول داسې دی لکه یو سړی د مړ ورور غوښه خوري د مړ ورور غوښه. په حیواناتو کې چې بدترین حیوانات دي هم د خپل جنس حیوان غوښه نه خوري دا زناور هم دغه انداز کې دي او مسلمانه ته د مسلمان غوښه په شیشه خوري په مرګ حالت کې خوري. بے د دې جرم په باره کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من اکل لحم اخیه فی الدنیا قرب الیه یوم القیامه ویقال له کله حیا کما اکلته میتا. مسلمان چې د بل مسلمان غیبت دنیا کې وکړي او د هغې غوښه په دنیا کې اخري د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دته د مسلمان غوښه ور وړاندې کړي
چې تی خورا دا دې په مړینه خوړلې وه اوس یې په ژوندینې باندې وخوره دا د مسلمان غوښه دې په مړینه خوړلې وه چې مړو یعنی غایب و اوس مخامخ دی او دا غوښه یې وخوره دا غوښه د انسان به دی په ډېر تکلیف باندې خوري او دا خپل د مخ قواره به ورته ورانه کړي او خوري به ځکه دنیا کې دا عمل و جزا من جنس العمل یوازې دا نه زما خوږو ورونو بلکې د غیبت کوونکي انسان دومره لوی جرم دی چې د هغې سزا د الله نبي د معراج په شپه باندې لیدلې وه هغه فرمایي وی لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نخاس يخمشون وجوههم وصدورهم د معراج په شپه باندې ما څه خلک ولیدل چې هغوی د اوسپنو نوکانو د دې اوسپنو په نوکانې خپل مخونه شو کول خپل د سینې غوښې شو کولې ما عرض وکړه جبریل دا څوک دي هغه راته وویله چې هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم دا هغه غیبت کوونکي انسانان دي هغه غیبت کوونکي چې دوی به په دنیا کې د مسلمان ورور غوښه خوړله او د هغې عزت به یې لوټ کو نن دغه حال دی زمونږ معاشره کې ځکه پریشاني ده نقصان دی معاشره ځکه بدبویه ده چې دا بدبویه اعمال په هغې کې کېږي د غیبت بدبوی د مردارې د بدبویې نه هم ډېره بدترینه ده دغه وجه ده چې محمد ابن سیرین رحمه الله یو ځلې غیبت ذکر کو بیا یې وفرمیل چې انظروا الى هذه الجیفة الخضراء منتنا تاسو دې مردارې ته وګورئ دا غیبت یاد کو چې د ډېر وخت پې تېر شوی دی شنه شوې هم ده او بدبویه ده یو ځل د الله نبی د صحابه کرامو سره په لار را روان دی د یو غزا نه یو بدترینه بدبویي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو حس کړه هغوی پس د دوی په پوزو باندې راغله د الله نبی د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه اتدرون ما هذه الریح پوهېږئ دا بدترین بوی چې موږ او تاسو باندې ولګېده دا د څه شي دی د الله نبی صحابه کرامو ورته وفرمیل د الله رسوله الله او د الله رسول په هغې باندې ښه پوهېږي وی هذه الریح الذین یغتابون الناس دا د غیبت کوونکو د غیبت د مجلس بدبوی ده چې په موږ راوالوتله د غیبت بدبوی خو یو امر معنوي دی لیکن د الله د رسول معجزه وه چې هغه معنوي امر الله دوی ته محسوسه طریقه باندې ورښوده چې دا دومره بدبویه شی دی تر خپله معاشره په دې ګنده مجلس دومره بدبویه کوي لکه نن چې دا بدبویي ولیدله او بعض اهل علم ذکر کوي چې دا په طریقې د مثال باندې دی چې یعنی د غیبت دا بوی دومره بدترین دی خو موږ او تاسو پې پوهېږو نه لکه د دې باد بوی چې بدترینو ځکه غیبت یو بدترینه مرداره ده بدترینه مرداره عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنهما یو ځلې په لاره باندې د ملګرو سره روان و ګوري چې یو قچر مردار شوی دی او د ډېر زیات بدبویي کوي او د ډېر وخت نه شین شوی دی شین شوی دې د خپلو ملګرو ذهن سازي وکړه او ورته ویې فرمایل وی لا یأکل احدکم من هذا حتى یملأ بطنه خیر من ان یأکل لحم اخیه المسلم چې یو انسان د دې مردار قچر غوښه راواخلي او دا وخوري چې خېټه پې ډکه کړي دا ډېره زیاته غوره ده د دې نه چې د مسلمان ورور غوښه وخوري دا هغه جرم دی زما خوږو ورونو چې رب العالمین په هغې باندې ډېر سخت ناراضه کېږي
قرآن عظیم الشان کې موږ ته الله رب العالمین د یو قوم تذکره کوي چې یو حلال سیزو چې هغه د میانو غوښه وه، د دې میانو غوښه حلاله ده او ډیره ښکلې غوښه ده. الله قرآن کې صفت کړی دی لحما طریا، په ټولو ورځو کې حلاله وه، لیکن د امتحان د وجې نه په یو قوم د بني اسرائیلو باندې د خالي په ورځې حرامه شوې وه. دا خلک راپاڅېدل، حیله یې جوړه کړه او د خالي په ورځې باندې یې د دې میانو غوښه وخوړله. الله رب العالمین د هغوی نه ناراضه شو. الله وفرمایل قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، اے د میانو غوښو خوړونکو انسانانو شادوګان شئ. الله دې ذلیل شادوګان جوړ کړل. حسن بصری رحمه الله فرمایي والله ما لحوم المسلمین بأحل من لحوم الحيتان. زما دې په الله قسم وي چې د مئی غوښه هغې نه د مسلمان غوښه خوړل ډېره حرامه ده. چې د مئی غوښه یو انسان وخوړله الله ته دومره ناراضه شه چې شادو یې ترې جوړه کړه. ته چې څلېرویشت ګنټې د مسلمان غوښه خورې، د مؤمن غوښه خورې، د مؤمن د صف د ملګري غوښه خورې، د خپل امام غوښه خورې، د خپل ورور عزیز غوښه خورې، تا ته به رب العالمین څومره ناراض او د تا نه به کوم زناور جوړی. خو د الله حلم زیات دی. او یا په دې دنیا کې الله رب العالمین بعض انسانانو ته سزا نه ورکوي چې آخرت ته سپاري. ته سوچ وکړه دا یاره ځان سره پیدا کړه چې ما نه به څنګه زناور جوړېږي او ما به په دې خپلو غیبتونو دا معاشره څومره ترخه کړي. د غیبت یوه کلمه د الله په وړاندې دومره بدبویه او ترخه ده چې دا سمندرونه په هغې بدبویه کېږي. سمندرونه مجلسونه خو پرېږده، په داسې ګنده معاشره کې چې موږ او تاسو ژوند کوو که نه، عبادتونه کم دي، ذکرونه، خوشبو یا تلاوتونه کم دي، ټول غیبتونه دي. دا معاشره به څومره بدبویه وي، ځکه یوه کلمه د غیبت سمندرونه بدبویه کوي. سمندرونه. یو ځلې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د خپل بنی په باره کې یو اشاره استعمال کا. اشاره دغه یو بنه وه په نوم د صفیه رضی الله عنها. هغه ډېره ډولۍ وه خو د بدن نه لږه غونته کې لنډه وه. یو ځلې د الله نبي ته وویله چې حسبک من صفیة هکذا. صفیه خو داسې ده، صرف اشاره یې د لنډوالې وکړه، تعني قصیره. د الله نبي ورته غوسه شوی لقد قلت کلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. ای عایشې پوهېږي چې څومره بدترینه کلمه دې ویله، دومره ترخه کلمه دې ویله چې سمندرونو ته ورواردی که نه هغه بدبویه کوي، هغه تریخی، د هغه سره خلط کېږي، یعنې د دې کلمې اثر په هغه کې ښکاره کېږي. غیبت کوونکی انسان ځان ته نقصان رسوي، خپل ایمانی سرمایه ته نقصان رسوي، خپلو نیکو اعمالو ته نقصان رسوي. نیکو اعمالو ته ډېر کرته به یو انسان ډېر خوشحاله چې ما خو ډېر عبادتونه کړي دي، ډېر زیات مې د الله په نوم صدقې ورکړي دي، خو پوهېږي به نه چې د دې غیبت په وجه مې قبول شوي عبادتونه راخیستي دي او په مسلمانانو مې شیندلي دي. یو ځلې د الله نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل ویله زما ملګرو تاسو مفلس پیژنئ، نیستمن پیژنئ؟ صحابو ته ویله مونږ خو نیستمن هغه چاته ویو چې هغه د سرو زرو روپۍ او د سپینو زرو روپۍ نه لري، دینار او درهم نه لري. وی دغه نیستمن نه دی، د قیامت په ورځ باندې نیستمن انسان هغه دی چې هغه ډېر اعمال کړي وي، ډېر، خو د بعضو انسانانو یې مال خوړلی، د بعضو انسانانو یې وینه توی کړي، د بعضو یې عزت لوټ کړی، بعضو پسې غیبتونه او بهتانونه کړي، ټول به ورپسې را روانې د قیامت په ورځ باندې. یو به وایي الله زما یې وینه توی کړې ده، نیک اعمال به هغه ته ورکړی شي. بل به وایي الله زما یې مال خوړلی دی، د مال په وجه به څه نیک اعمال هغه ته ورکړی شي.
بل به وایي الله زما یې غیبت کړی دی، ما پسې دروغ ویلی دی، ما پسې بهتان ویلی دی. بعضې نیک اعمال به هغه ته ورکړی شي تر دې پورې چې د ده نیک اعمال به ختم شي، خو دې به دومره ګنده ژبه چلولي چې د نورو انسانانو حقونه به هم ورباندي. الله به ورته ووایي چې د دې نیک اعمال خو ختم شو، اوس به تاسو خپل ګناهونه وربار کوئ. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. دې وجې نه د بعضو سلفونه منقول دی چې اخسر الناس تجارة یوم القیامه من یرى فی میزان سیئاته ما لم یعمله. په دنیا کې ډېر تاواني انسان د آخرت په ورځ هغه دی چې د خپلو ګناهونو په تله کې هغه اعمال وویني، هغه اعمال چې د کلي نه دي او د ده په ګناهونو په تله کې پراته دي. او بل ډېر تاواني انسان هغه دی چې ان یرا حسناته فی میزان غیره، ډېر نیک عملونه د کړي دي او د ورځ په قیامت باندې چې عملونه تلل کېږي د ده په تله کې نشته، هغه د بل په تله کې پراته دي. نو دا ډېر تاواني تاجر دی. دا تجارت دا د ژبې نه تاواني کېږي، د دې تجارت نقصان د ژبې نه منځته راځي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سره به عمر رضی الله عنه ډېره مینه کوله. دی وایي یوه ورځ مې پلار راوغوښتلم، ما ته یې وویل چې بچیا امیر المؤمنین ته ته ډېره ګران یې، ډېر ګران، خو زه تا ته یو درې خبرې کوم، ګوره د دې پابندي وساته. یو دا دی چې د امیر المؤمنین په وړاندې به د هیچا غیبت نه کوې. دویم دا دی چې هغه ته به چرتم دروغ نه وی. او دریم دا دی چې د هغه راز به بل ته نه بیانې. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد د هغه نه پوښتنه کوي، وایي دې پلار خو تا ته دومره قیمتي خبرې کړي دي چې هره خبره د 1000 روپو نه غوره ده. هغه ورته ویل 1000 څه کې د 1,00,000 نه غوره ده. 1,00,000 دا یو غیبت نه چې سړی بند شي. د څومره خپل اعمال محفوظ وساتل. یو ځلې حسن بصري رحمه الله ته د هغه یو شاګرد رالی، ویل جناب یو خادم یې رالی، ویل پلاني ځای کې یو قوم ستا غیبت کو، هغه په مجمع کې کجوري واچولې، د خپل شاګرد له ورکړې، ویل دا واخله او هغه خلکو ته ووایه چې دا واخلئ، ځکه موږ داسې قوم چې موږ سره څوک احسان وکړي د هغې بدله ورکو. تاسو په دې غیبت کولو خپل نیک اعمال ما ته تحفه کړو، نو ما سره نور څه نشته دی، دا کجوري دي، دا د هغې په بدله کې در واخلئ. ما تاسو ما سره د دې غیبت په وجه باندې احسان وکړو، اوس د دې احسان په بدله کې دا کجوري در واخله. زما خوږو ورونو، کمالي انسان هغه دی چې دا ژبه د الله په ذکر او د الله په دین د الله په عبادت کې مشغول کړي، نو د دې غیبت نه به خلاص. ته څه کې د مسلمانانو غیبت کې، ولې د مسلمانانو ذکر کې، ولې ځان خپل زړه بیماری زړه څنګه چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي علیکم بذکر الله فانه شفاء وإياك وذكر الناس فإنه داء. اے ملګرو د الله ذکر کوئ، دی باندې د زړه زنګ لرې کېږي، دا د زړه د ټولو بیماریانو شفا ده. د خلکو خبرې پرېږده، د خلکو، ځکه د خلکو خبرې پرېښودل، د خلکو خبرې کول بیماري ده، په زړه دې بد اثر کوي. دا بیماری نه ځان وساته. عون ابن عبدالله رحمه الله فرمایي، وی ما احسب ان احدا تفرغ لعيوب الناس الا لغفلة غفل عن عيوب نفسه. وی ولی تاسو ته وی پته د خلکو ولی د نورو خلکو غیبتونه کوي،
وجه دا ده چې دا د خپلو عیبونو نه غافله دي. په الله قسم چې یو سړی ځان پیژني او ګناه پیژني او ځان ته توجه راوګرځوي، ټول عمر به خپل ځان ته غوسوي چې دا زه څه کوم، زما رب ما ته څه وایي او زه څه کوم، زما د رب د طرف نه څومره احسانات نعمتونه په ما ورېږي او زه څه کوم. هغې مسلمان پسې چې کومه خبره کوم د دې لس چنده په ما کې ده. دې سوچ کې چې سړی شي خپل ځان ته متوجه شي، خپلو عیبونو ته، د مسلمان د غیبت نه به هم خلاص شي او د خپل ځان اصلاح به هم وکړي. دغه وجه دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي کله چې ستا ذهن کې د خلکو عیبونه رال نو خپلو عیبونو ته لږ متوجه شه چې د دې نه خو زه ډېر بدترین یم، بل پسې ولې خبرې کې، دا زما عیبونه کافي نه دي، الله ما ته دا معاف کا. حسن بصري رحمه الله هم فرمایي وایي یو انسان د ایمان حقیقت ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې 3 کارونه په هغې کې موجود شي. یو دا دی چې د مسلمان هغه عیب نه ذکر کوي چې د هغې نه په ده کې بدتر دی یا د هغه په شان ده کې دی. دویم چې کله مسلمان کې یو عیب ویني د هغې د اصلاح کوشش کوي. او دریم د خپل ځان د عیبونو ته متوجه شي او دا اصلاح کوي. دغه وجه د ورونو غیبت ډېر کرتې په دې وجه باندې کېږي چې یو انسان بل انسان ته غوسه د دې غوسې د سړولو بل هیڅ لاره نه وي، نو وایي چې راځه غیبت یې وکړه. د غوسې د سړولو یو ښکلې لار شته، هغه دا دی چې عفو ورته وکړه. ستا په عملنامه کې به د غرونو په مقدار باندې نیک اعمال ولیکلی شي، ځکه عفو دومره ښکلی عبادت دی چې تا مسلمان ته عفو وکړه الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. دویمه وجه دا هم ده چې کله ناکله مجلس کې یو ملګری غیبت شروع کړي نو سړی وایي که ورته ویم چې غیبت مه کوه خفه به شي، ناراضه به شي، د دې مصیبت نه بعد ځکه هله خلاص شي چې ته وایې چې خیر دی دا ناراضه ښه دی خو چې رب ناراضه نه شي. ځکه د غیبت مجلس دا د الله د ناراضګۍ مجلس دی. دریم کله ناکله داسې وي چې یو انسان په دې غیبت کولو د ځان صفایي غواړي چې خلک داسې دي منځونه نه کوي او ذکرونه نه کوي او تلاوتونه نه کوي، او زه داسې د زمانې بزرګ یم د ځان صفایي غواړي. الله وایي فلا تزکو انفسکم، خپل قدر خپل عزت د الله نه وغواړه په حلاله طریقه، په بله طریقه وغواړه چې الله د عزت خزانې تا سره دي، زه د مسلمان غیبت نه کوم داسې راکه. او کله ناکله د یو مسلمان سره حسد وي، کله د ځان برواله غواړي، نو زما خوږو ورونو د عزت خزانې د الله سره دي. زما قدرمن او عزتمند ورونو غیبت د ایمان یوه مهلکه بیماري ده چې د بعضو سلفو نه نقل دي چې یو بیماري ده چې بدن ته لګېږي دا مرض خوري. خو د بعضو سلفو نه نقل دي زما دې په الله قسم وي چې غیبت د انسان ایمان ته دومره ضرر رسوي او دومره زر د انسان بدن ایمان دوړی لکه څنګه چې دا عقله بیماری چې دا د انسان بدن دوړی. او دې ته سوچ وکړه چې ته د بل مسلمان غیبت کې دی په وجه باندې ته د ایمان بیخکندن کې، ځکه د الله نبی هغه انسان ته مؤمن نه وایي صرف په ژبه مؤمن وي ګره زړه کې د ایمان نشته. هغه فرمایي یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. هغه معاشره چې په جبم صرف ایمان راوړی دی او زړه کې نشته، د مسلمان غیبت مه کوه. د الله نبي هغه انسان ته چې هغه مجلسونه په غیبت باندې آبادوي وایي صرف په ژبه د ایمان دی، دلته ایمان نشته کوې، دې ځای نه به د غیبت جذبه نه راوچتېدلې. د مسلمان غیبت مه کوه وایي او د مسلمان عورتونو پسې مه ځه، که ته د بل مسلمان عیبونو پسې ورپسې شي الله به ستا عیبونو پسې درپسې شي. او چې الله چا پسې ورپسې شي د کور په منځ کې شرموي
نو په احتیاط قدم کېده چې د رسوایۍ او شرمندګۍ نه بچي. یا الله په خپل فضل زمونږ ژبې د غیبت نه محفوظ کا. الله د استاد ذکر او استاد کتاب د تلاوت او د دعا توفیق راکا. الله د ژبو ټولو آفتونو نه مونږ محفوظ کا. یا الله د ایمان د شعبو د عملي کولو توفیق راکا او د ګناهونو محفوظ کا. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.